السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سبحان الله. د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې یو سړی د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ وایي او په هغه دروغو باندې عمل هم کوي، نو د ده روژه کیږي یا نه کیږي؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان صابه احد او قاتله فليقل اني صائم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: کله چې په تاسو کې د یو کس روژه وي، نو هغه د فضول او عبث خبرې نه کوي او نه د فحش خبرې کوي او نه د شور او غوغا کوي، او که څوک ورته بد رد ووایي، یعنی کنځل ورته وکړي یا ورسره جګړه کوي، نو ده لپاره پکار دی چې هغه ته ووایي چې زه روژه دار یم. که څوک چاته د روژې په مبارکه میاشت کې شکنځل وکړي، نو دا د هغه په بدل کې هغه ته شکنځل او کنځل نه کوي، ځکه چې د خپل روژه خرابوي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د دروغو خبرې او په هغې عمل پرې نه ښود، نو د الله رب العزت هیڅ حاجت نشته چې دی خوراک او څښاک پرېږدي. یعنی د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ وایي او په دروغو باندې عمل کوي، نو الله رب العزت د ده نه خوراک او نه څښاک ته کوم حاجت نه لري، یعنی د ده روژه نه ده شوې. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، فرمایي: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران دي چې هغوی لپاره د روژې نه غیر له دې نه چې ګېډی وږي وي بل څه د هغو لپاره نشته دی. ځکه خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، ګېډی وږي او تږې ده، لکن دروغ وایي، په دروغو عمل کوي، غیبت کوي، فحش کوي او شکنځل کوي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې چې ده دا کارونه وکړل غیر له دې چې ده خپله ګېډه او وږې وساتله، دې لپاره کوم اجر او ثواب نور نشته. ښکلی باران دی د غفران ستره ډیوه ده، د رحمت ښکلی باران دی د غفران ستره ډیوه ده، سرچینه ده د انوارو په اوصافو ښایسته ده، سرچینه ده د انوارو په اوصافو ښایسته ده. د پاک رب عظیم انعام دی، پاکې